اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پریوت امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی زمون وطن دی تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې تاسو سکار دی امیر به زمون گئی د مدینه د خلق جګړه وا بیا ویل من امیر و منکم امیر یو امیر به د مکی وی او د خلق وی او یو به د مدینه د خلق ابو بکر صدیق پاسه دی هغه کې دی یو حدیث واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوري قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه نو اهل مدینه تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي هغه والله قال رسول الله هكذا دا د پیغمبر حدیث اهل مدینه را پاسه ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څوک لاس ورکو دغه په لاس بیعت یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت صدیق اکبر امیر شو چې امیر شو عزیزان رالو سباش صادرونه پوګه چولی بازار ته روان عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادر خرصوما چې بال بچله په سوړه واله هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو اوس صادر څنګه خرڅه په بازار ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټای پیدا کول په خپل ځای روټای به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم نو خزانه ته بوت بیت المال ته بوتلو پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر پاوړ امیر المؤمنین دغه توای بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کیږي وی پیسې نشته دا ستا په نامه چې کوم وړ راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو دا وړ بچ کدا به خرڅ کم طالب په انار رو اته ورځې هغه په نیمه خېټه روټۍ وخوړه یو سیر وړې ابو بکر لور کړه هغه یوړ واپس بیت المال کې داخل کړ ما خام کور تراغه وی انار وی بیبي انار خو لهڅه کې استا وړم بیت المال کې داخل کړو آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د خزې په نوم باندې نیم پاوډر را لېږي معلومیږي دا چې زما خزه په نیمه خېټم گزاره کولی نظام اسلام دیته وایي